بسم الله الرحمن الرحیم. د زلا رادیو ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیله او احترامات مې ومنئ. په دې تمه امید چې ټول به روغ جوړ یاستئ او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. درنو لیدونکو، نن راغلي یو سرکاڼو ولسوالۍ اړوند دغې سیمې ته، د البته د کوچیانو بیلې نه پاس کلی ساحه ده چې دلته د شفتالانو یو باغ ته راغلی یم چې ماشاءالله تاسو ګورئ د باغ شفتالان خو بیخي نامخدا دومره زبردسته دي، دومره زبردسته چې اجازت نه لري. او ښه خبردار چې په کونړ کې سږ کال باغدارۍ ته ډېره زیاته مخه شوې ده، ډېره زیاته توجه شوې ده. سږ کال نه بلکې د نورو کلونو په نسبت باندې سږ کال دغه باغونه ډېر ښایسته شوي دي، فصل یې ډېر ښه دی. نو د رنګ نه معلومیږي او د ونو نه معلومیږي. تاسو خپله کولی شئ چې دا تصور وکړئ چې دغه باغونه څه ډول او په کوم معیار جوړ شوي او سږ کال یې فصل جوړ کړی دی. نو ماشاءالله زه که دلته وګورم دا خاښونه او څانګې نامخدا ماتیږي د ډېر هغه نه، د ډېر فصل د نیولو نه. نو ډېر زبردسته فصل دی او دلته زما په څنګ کې ډېر ملګري ناست دي، د باغداران دي، د دې تر څنګ دهقانان دي، د باغ بسراتیر شه باغوانان دي، خاوندان دي، دوی ناست دي او موږ راغلي یو خوشبختانه. دلته یو ورور شفتالان شکی، زه به دې ته راشه قاري صاحب، دلته زما خواته راشه. نو دا به دلته راشي، دلته به وګورم چې دا کوم شفتالان دي شکولي. ستړی یم، په خیر راغلی، څنګه یې؟ جوړ یې؟ صحت دې څنګه دی؟ شفتالان دې شکولي دي؟ نو ماشاءالله. دا چی دپاره دی وشکول؟ دا د خرڅ دپاره موږ کوو. نوم دې چی دی وروره؟ زما نوم محمد ادریس دی. محمد ادریس. نو باغ کې کوم مسؤلیت لري؟ نو باغ م خپل دی او بس دا دانې مانې شکوم. الحمدلله ټول م خپل مسؤلیت دی. دا پلاستیک دی واخله. آفرین. نو کومو دانو پسې ګرځې؟ بوټي کې کومه دانه پخ شوي خو ټول دي، کومې دانې شکې؟ بس هغه دانې شکوم چې کوم خرڅ ته جوړي، لکه مقصد پخې نه ډېرې بیخي خوړنې نه شکو، خو دا کوم چې دغه کارټون کې بنده و بیا ایسته نور ولایتونو ته لیږو. باغ کې په فکر کې رشته دی څومره نیالګینې کېنول شوي، څومره بوټي دي؟ بس خواوشا 800 900 پورې دي. ماشاءالله. پروس کال فصل څنګه و؟ سږ کال څنګه دی؟ فرق پکې راغلی؟ یا الحمدلله پروس کال لږ شان دغه خو نن الحمدلله سږ کال ډېر ښایسته فصل شوی. نو څوک چې راشي کومه میوه دانه کوي، یو شفتالو دې زړه شوی، طبعا شته دی خلک په لاره تېرېږي یو دانې د زړه وشي درته ویری که ورکوئ؟ ولې نه، د هغو هم پکې حق کېږي. او الحمدلله ورکوو. هغې حق پکې شته؟ الحمدلله. زما د کیمرامین حق پکې شته؟ ولې نه شته دی؟ کوم ښه شفتالو ورته ورکوې؟ ولې نه، کوم چې د هغې خوښ وي، څومره چې د خوښ وي، کوم چې د هغې وي خوښ وي. نو هغه حاجي صاحب یو دانه ورله انتخاب کړو، وایي هغه په سر کې یو دانه دی، ته راځه ته اوس یې مه راش کوه. دې حاجي صاحب ته زه ویم چې دا څنګه دی، په دې سړي څخه پیرزو وکړله. حاجي صاحب څنګه یې؟ ستړی مه شې، صحت دې څنګه دی؟ قراري ده، خدای دې قدر وکړه. الحمدلله خیر دې نصیب شه. څه ارتباطات نه لرو انډیواله. بس دا ته چې موږ سره ناست یې او دا یو څو خبرې راته کې، دا زما دپاره هر څه دي، جیم دی هر څه دي. الله ځواني نصیب کړه، خیر راغلی، خیر راوله، هر کله راشئ. حاجي صاحب محترم، باغ په اړه راته ووایه. باغ دې ماشاءالله ښایسته باغ شوی، ښه فصل شوی دی، څومره خوښ یې، څومره راضي؟ بس چې شی د الله طرفه موږ ته په دې تندي کې هغه زموږ قبوله ده. هغه د اضافت د قسمت نه هېڅوک چې نه شي اخیستلی که نه. هغه شی چې مقرر دي موږ خپله خواري خرڅي کوو، خو سر د هغې نه دغه شی چې را برابر شوی دی دا د الله په موږ باندې پیرزو او ډېر خوشحال یم. دا باغ څوم کال دی چې دا جوړ دی؟ لکه دا یې شپږم کال دی. شپږم کال دی. خو دا اول کال دی چې میوه ورکوي. میوه اول کال دی؟ اول کال. دا نو میوه اول کال دی. بلکل. څنګه دی میوه څنګه ده؟ میوه بس تاسې ګورئ که نه، وګرځئ دا میوه راواخلئ، ویې څکئ، ویې ګورئ، خوږوالی، تریخوالی، مزه یې وګورئ چې ښه ده خرابه ده. د کتلو خو به څه چاته ښکارېږي نه، دا خو باغ دی ورور دی چې زکات او خیرات نه خو نه کېږي. بلکل. نو اول کال دی رښتیا زما کیمرامین وایي چې اول کال دی صدقه به هم کوئ؟ نو اول کال موږ صدقه کوله، خو دا لارې مارې خلاصې وې، صدقه ټولو خلکو ویوړه دې لارې، څلور طرفه لارې د ټولو دې خلکو ویوړه. بلکل. بس ستا اخلاص بس زموږ اخلاص دی او ډېر زیات دی. ستاسې د الله ځواني نصیب کړي چې زموږ راواله مو واخیستو. خو یو شی درته وایم
چې د حکومت نه موږ دا غواړو ها. چې موږ سره لږ د سرې کومک وکړي، مثلا د سپرې کومک وکړي. آفرین. موږ غریبانان یو شی نه لرو او فقط د دغه توجه د دولت نه غواړو چې موږ سره کومک په وکړي. دې هیله باندې چې د زراعت ریاست اړوند مسؤلین ستاسو غږ اورېدلی وي او انشاءالله موږ به انشاءالله هڅه اوري وکړو بیا که نه. چې په دې برخه کې به ستاسو غږ ورسوو دې خلکو ته او دوی ستاسو سره په دې برخه کې همکاري وکړي. مخکې دې هغه فکر کوم چې نوسی د یا د زوی هغې ته دې ویل چې کمرمین ته کومه دانه د انتخاب کړه چې دا هغه ورکړه. مخامخ دانه دا ته په خپله ورسره ویش زه به راوښکم. زه سپین ږیری یم، زه نه زه به خپله شم راونه ولېږم بیا به زه به خپله خو دا پیرزو دې څنګه داسې خوږه پیرزو دې پرې وکړله؟ نه نه زړه مې پراخه دی. باغ کې چې خیرات هر سړی پکې حق خو لري. نو هغه خو د کیمرامین شو نو زما به کم یوي وي. دویم د دواړو چې څونه وړی خوړی شي او څونه وړی شي تاسو ته بس ډېره مننه چې په خیر خدای دې ژوندی لره خدای دې ژوندی لره. د حاجي صاحب اخلاص برته زه اوس وښیم ته ودرې چې دا کومه دانه انتخاب کړې ده واقعا چې په دې باغ کې د غورې او د خوښې دانه ده او ډېره اوچته ده. نو هر کله چې ښه دانه وي او ښه شی هغه اوچت وي که نه څوک ورته نه وررسېږي. نو دا هغه دانه انتخاب کړې ده حاجي صاحب. یا بسم الله ته پکې خیر واچ. بس دغه دی نو دا وګوره دا یې انتخاب کړی دی ورته وایي چې دا د دې شو. بس دا د دې شو دا به ورته زه ورکړم له خیره سره. نو باغ خو حاجي صاحب خبره وکړله وی څه کال اولنی فصل دی او الحمدلله ترې راضي وې. ښه بلکل زه خدای خیر واچوي پکې فکر کوم هغه ورور هم راغی ته راځه زما خواته راشه ته راځه او ستړی مه شې وروره جوړ په خیر صحت ښه دی. دا ته واخله دا شفتالو دې واخله. ښه نو دا ورور هم زما سره دی او زه به دې باغ کې لږ ګرځو. صحیح ده که نه؟ خوښه دې ده؟ وبخښه چې تاسو هم د کار نه خراب کړئ خو خبر نشته زموږ خو دا کار دی نن رخصت و بس ساره به غرمې پورې کار کوو موږ بیا دا فصل څنګه دی له خیره؟ یاره الحمدلله ناشکري به نه کوو د خیره او داسې دی سږ کال لږ شان کمزورتیا ده چې د بوټو صحیح تابع موږ نه وکړې د دغې وجې لږ کمزورتیا وه. باغ خو خپل دی خو نو الحمدلله خپل دی خو د دې باغونو په پرتله باندې بیا نور باغونه ښه دي ځکه هغې تابع شوي دي لږ مرضونه وکړل سیلابونه پرې راغلل سیلاب پرې راغله هغه ځایونه خلاص دي بل داسې دی سترو کمبود دی دغې وجې بس اقتصاد وجې کمبود دی نو خپله وسه کوو په باغ کې موږ. بلکل دا خو شته دی دا مشکلات ستونزې شته دی او هر کله چې یو ښه جګ هدف ځان دپاره وټاکې نو سختې بګالې نو بیا چې هغه مرام ته رسېږي مقام ته رسېږي نو بیا به د خیره سره سختې نه وي له خیره. هو بلکل نور د دې نه علاوه نور څه مصروفیتونه لري څه مصروفه یې او دا باغ څو جریبه ځمکه کې جوړ شوی دی؟ یاره دا باغ چې دی داسې ویوه چې 12 جریبه ځمکه ده او د دې نه مخکې خو مصروفیت داسې دی کله به ساختماني کارونو کې کار کوم کله مخکې بس یو شی بل شی چې شته لاس واچوي بس یو شی ته لاس ته راوړو کورنۍ دغه کور په ساتو بس. بلکل ښه خبره ده. ته باغ دی طبعا هغه بعضې خلک یو متل کوي درنو لیدونکو وایي چې باغوان چې کله دغه دانې شیندي که نه نو دا یو موټی راواخلي ویشیندي چې دی پکې د غل دی پکې مطلب د لارویانو دی پکې د سیلانیانو د چکریانو که نه نو تا داسې فکر کړی دی چې چا برخه دې پکې ځانګړې کړې ده که نه؟ هره میوه چې کېږي موږ پکې هر سړي له برخه کړې ده. بلکل د غله دپاره پکې موږ برخه کړې ده د غریب غربه دپاره پکې برخه کړې ده چې همداسې څوک راشي یار دوست دپاره هم برخه کړې ده خپل خپلوان ته پکې برخه کړې ده او د هغې نه علم هم الله پاک موږ له راکوي چې موږ یې خبریالانو ته پکې برخه نشته دی ولې نه ټول ته دا د مېلمنو دپاره که نه دا راغلي تاسو مېلمانې وئ د لرې ولایتونو څخه راغلي نو باغ دې خدای نور هم ښایسته کړي او نور دې خدای تاسو ته وس درکړي چې د دې سم ډول پالنه وکړئ او زه باوري یم که ښه پالنه یې وشي دا باغ چې زه ګورم ځای خالي دی د بوټو نه که دا هم ټول جوړ شي نو درنو لیدونکو د سرکاڼو ولسوالۍ په سطحه د کونړ په سطحه څه ویم خو به که چېرته ښه پالنه یې وشي ښه حفاظت یې وشي نو دا به د سرکاڼو ولسوالۍ په سطحه باندې یو لوی باغ غټ باغ دی. بلکل 12 جریبه ځمکه کې د شفتالانو باغ نو دا واقعا د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیره بهترینه او هغه خبره ده. یو خبره کوم چې دا کوم دولت چې دی باید موږ سره په سترو کې مرسته وکړي په زراعتو بخش کې موږ ته مرسته وکړي دوايانې په وخت راله راکړي نو انشاءالله زموږ دا باغ چې لا څه کې نور هم ترقي وکړي نور باغونه ځکه زراعت په منځ کې موږ باید پرمختګ وکړو. په همدې هیله باندې حتما دا غږ به موږ رسوو. د دې نه مخکې باغ نه و څه شی کرل کېدل؟ د دې نه مخکې چې و غنمو خو غنمو موږ ته صحیح حاصل نه کولو نو دا میوه چې دا هر ځای کې چې میوه وشي هغه ښه اقتصادي خو زموږ بدبختي یو شی ده چې د دوایانې موږ ته کمزوري راځي ځکه دوایان چې ښې راشي میوه هم ښه کېږي
بوټي هم ښه کېږي ورسره د موږ دوايانې راوړو راوړو کنه اخلو یې موږ پیسو باندې اخلو خ دولت صبر نه موږ دولت نه ټول پیسو باندې اخلو کومه دوا چې موږ واخلو هغه دویم نمبر کیفیت کمزورې نو کله چې موږ هغه یو ځل راوړو لږه چې ولا ورکو اصلي دواګانې موږ راوړو ولې هغه لږه استعمالېږي یو بوتل چې ورکړي ټول باغ ته کافي کار کوي خو موږ پرې نه پوهېږو بعضې به نقصو باندې نه پوهېږو کله چې دوا راوړو کله چې دوا راوړو هغه یو بوتل یې کیفیت کمزورې سره کاټن راوړو کاټن هم کار ونه کړي موږ ایسته بس کل خواري په سین لا وشي خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي شفتالو داسې قسمونه لرئ څو قسمه دی که نه یو قسم دی دا دوه قسمه شفتالو دي کوم کوم یو قسم چې دی دا وړه دانه ده که خیل دی نه هغه بوټی دی ښه دا په وړه دانه دا وطنۍ دانه ده یو دی چې دا چینایي دانې دا غټې دانې دي غټه میوه کومه یو ده ښایي چې دا د چینایي ده د هیواد نه بهر چې ده دا ښه میوه ده غټه میوه ده او دا د کورنۍ دانه ده نو درنو لیدونکو اړتیا او ضرورتونه خو هغه دي د باغدارۍ په برخه کې که زه یو خبره وکړم زراعت ریاست په هره برخه کې ښه مسلکي کسان لري دولت دی او بیا بالخصوص زراعت ریاست په دې برخه کې ډیر زیات مسلکي ټیم لري د دې ترڅنګ د مشورو دپاره خلک لري د دې ترڅنګ د دوایانو دپاره پلانونه لري چې دوایانې ورکړي د دې نه علاوه د دې سره د امراضو په برخه کې د بوټو په برخه کې کوم وکړي نو که دا بوټی ښه وروزل شي دا زمونږ کمزوري دی دا بوټي ګوره دا دوا ته اړتیا لري دا ګوره مرض یې کړی دی بالکل دا مرض دی دا دوه کال بوټی دی یو کال بوټی نه دی دوه کلن بوټی دوه کلن بوټی د مرض د وجې نشي کولی چې اوچت لاړ شي بس د دې اوس دغه نشته دی تاسو سره موږ راوړو اوس دا فصل کې لرې شي هم دوا ولا راوړو بعضې وخت کې بوټی کمزوری خو بوټی نه دا قلم شوی هم دی هم کمزوری دا مطلب اړتیا لري بالکل خو دواګانو ته اړتیا لري مهمو دواګانو ته اصلي کم د دې لپاره چې کم د ډاکټران دي په دې برخه کې متخصصین دي په دې برخه کې دوی باید دا وګوري کې راشي باغونو باندې وګرځي ټیسټ یې کړي دوی ټیسټ ماشینونه شته دي ټیسټ یې کړي بالکل نو درنو لیدونکو دا شته دی دا مشکلات شته دی په دې باغ کې مونږ هم چې ولیدل طبعا بوټی کمزوری دی میوه دانې نسبت نورو ته یو اندازه کمزوري ده خو ولې که چېرته لږه خواري پرې وشي پام ورته وشي پاملرنه ورته وشي د دې لاسنیوی وشي همکاري ورسره وشي نو زه په دې باندې پوره مطمئنه یم چې د دې فصل به یو په دوه چنده جوړ شي زموږ دپاره نه ټول افغانستان دپاره ټول افغانستان کې باغونه بالخصوص ټول کونړ کې باغونه دي خو همکاري او لاسنیوی ډېر مهم دی د دولت چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي نو دلته که وګورو دا ونې واقعا دلته دغه او رسیدلې ونې دي خو د دانې په حساب باندې که ووایو نو یو څه شکېدلې ده بوټی ښه دی دوا ته اړتیا لري څومره بوټي دي دې باغ کې دې باغ کې موږ لګولي 1100 بوټي اوس په 1100 کې داسې یو 300 بوټي به زموږ کم کمزوري شوي دي بعضې وچ شي بعضې دغه شان مشکله بعضې خوړون د وجې دا منطقه چې لږ خوړم لري ښه دې باندې خوړم راځي خوړ راځي نو د دغه وجې بعضې بوټي وچ شوي دي بس انشاءالله موږ به هڅه وکړو چې ستاسې غږ تر مسؤلینو ورسوو او انشاءالله دا مو په همدې پسې راوتلي یو په همدا مو کار دی دلته یو دانه شفتالو دی زه به دغه وکړم ښه وګورئ دا شفتالو مرض یې کړی دې مرض کړی څومره ښه دانه ده خو ولې مرض یې کړی دی د دې څېړنه پکار ده دوایي هم ورکړې ده خو بیا هم هغه دوایي کار نه دی کړی بالکل اوس دا دانې دي ګوره بعض دانې روغې دي ښه دوا موږ ورکړې ده خو داسې د ښه دوا قیمت ده بالکل اقتصاد ډیر زیات مهم دی په هره برخه کې چې باید اقتصاد پیاوړی وي غښتلی وي نو که چېرته د اقتصاد پیاوړی غښتلی که چېرته تاسو د دې ښې دوا ولره نو زه په دې مطمئنه یم چې دا باغ به بیا داسې نه کېده خو ولې ناچاري ده او موږ تمه لرو هیله لرو چې زراعت ریاست البته کونړ ولایت په ټوله کې ټول چارواکي او بیا بالخصوص زراعت ریاست باید چې په دغه برخه کې کار وکړي همکاري وکړي د کونړ موسم د کونړ آب و هوا د کونړ خاوره باغدارۍ ته ډیره جوړه ده خصوصا سیتروسو برخې ته چې په لیمو نارنج مالټه په هغه وخت کې هغه ډېر ښه کېږي خو په اوس وخت کې چې اوس وخت دی کونړ ته چې راځي نو په هر ځای په هره سیمه کې به د شفتالو ذایقه ګورئ او خورئ به یې څکئ به یې ننداره کوئ به یې دغه شان د باغونو کې به ګرځئ هغه شفتالو چې د نورو ملکونو نه به راوړل کېده مثلا د پاکستان نه به راتلو موږ به ورته محتاج وو که په 100 روپۍ به کیلو وو په موږ به په 200 خرڅېده بالکل همدا شفتالو د خپل هیواد نه نورو هیوادونو ته صادریږي
دا زموږ دپاره ډېره د افتخار خبره ده. خو په دې برخه کې باید چې د دغې خلکو لاسنیوی وشي، د باغدارانو لاسنیوی وشي. دوی سرمایه ګزاري کړې ده، ځمکه وقف کړې ده، 12 جریبه ځمکه که هر فصل پکې وکري یو اندازه ګټه به وکړي. خو دوی باغدارۍ ته ځانګړې کړې او د افغانستان ښکلا ته یې ځانګړې کړې. نو باید چې په دې برخه کې ستاسو لاسنیوی وشي او په همدې هیله باندې او په دې هیله امید موږ به انشاءالله هڅه وکړو چې د مسؤلینو سره په دې باندې خبرې وکړو، ستاسې غږ تر یو حده پورې ورسوو. قاری صاحب نو راځه شفتالان دغه دی تیار شو. قاری صاحب د کور ودانې والله ډېر قدر یې وکړو زمونږ او دا خدای دې قدر وکړي حاجي صاحب، ډېره مننه ماشاءالله. هغه د کم د غوړې او د خوښې شفتالو چې دی نو زمونږ دپاره حاجي صاحب ورته ویلې چې دا وشکوئ چې دوی وخوري. نو دغه دی بس موږ هم زړه د خلاصه خورو او بس خورو، موږ هم داسې په مینه خورو که نه حاجي صاحب که نه چې ته. خو یو جالبه خبره باید زه وکړم لیدونکو ته، کارتون او چاقوګان خو قاري صاحب راوړل، خو زما سره په لاس کې یو چاقو دی چې دا قاري صاحبه خواشي زه تاسو ته وښیم. دا چاقو د دې حاجي صاحب دی مال چاقو چې دغه دی در کوم لکه نه داسې وګورئ څومره چې دغه خوړل شوی دی. نو د دې چاقو حاجي صاحب څومره وخت کېږي؟ 40 کاله حاجي صاحب سره د دې چاقو کېږي. یو دا چاقو دی او بل دا ګوتما د دې هم 40 کاله کېږي او د دې چاقو هم 40 کاله کېږي. نو پلنو دا په دې تېرو کېدو د اولاد هم ساتلی دی. بس دا یو تاریخي اثر دی. یو شی به خورو بالکل رانه مې اخله و. نو ښه خبره ده دا چاقو ماشاءالله ډېر یو ښه چاقو دی. په کار دی اوس نق په کار شو نه موږ سره خو نشته دی او تیره دی حاجي صاحب. هر وخت چېرته تیږه ګورم دغه کوم نه په تېره کوم نه په باد ګورم. ماشاءالله دومره خوندور شفتالو، دومره خوندور. کامرامین ورارم په دې ولایت دا خوند را به شي زه به یې ولخورم حاجي صاحب او بیا به یو دانه هغې له پرېږدم، هغې له تا یو دانه انتخاب کړې وه به وخوري بس صحیح دی. بس داسې یوه بله دانه انتخاب هغه یوه به تاله بس صحیح شو. اوس به دا وراره لاړ شي کومه یوه دانه به دغه شي هغه خفه نه شي که نه خفه کېږي هغه. مېلمه قدر په کار دی که نه؟ او باید قدر هغه خو کابل نه راغلی دی، اوس خو لا کابل نه راغلی اوس زموږ مېلمه دی بالکل. نو ته مېلمه لکه قدر دې کېږي شفتالو به وخوري ښه خفه نه شي ما چې خوراک کوي او ته خفه نه شي. درنو لیدونکو مخکې د هغې نه چې برنامه پای ته ورسوو تاسو یو څو د باغ تصویرونه وګورئ، د شفتالانو خوندور تصویرونه وګورئ. نو لا موږ سره موږ یو لا برنامه لا زموږ پاتې ده. درنو لیدونکو نو هر څومره چې باغ کې ایساریږو تم کېږو خوند کوي دا د حاجي صاحب خبرې خو به دومره خوږې دي دومره خوږې لکه د شفتالانو نه ما خبرې موږ باندې خوږې ولګېدلې. نو حاجي صاحب نه ډېره زیاته مننه، د دې ورور نه ډېره زیاته مننه، د قاري صاحب نه ډېره مننه، د ټولو ملګرو نه باغ کې ډېر خوشحاله اوسئ حاجي صاحب. ډېره مننه ډېره مننه. حتما به خلو خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ. امین کې خیر امین کې خیر خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو له تاسې هم نړۍ مننه چې تر دې وخته پورې مو زموږ خپرونه وکتله واورېدله. نو دا وه د سرګاڼو په شفتالانو باغ کې زموږ خپرونه تر بیا او بلې خپرونې چې ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم درنه اجازه اخلم. هر چیرې ژیاز ښاد آباد او سوکاله اوسئ خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه.